زمون تا زخم گل بیرغ افغان دست تر شوری لندی بمجوی قدر دانا کلر دیو کبر پتر کن دینی میلانا کلر دیو کبر پتر کن دینی میلانا بیرغ افغان در منزیر وطن فمظلومون سنو بیرغ افغان زریگ من نشان در اینجا به اهتزاز در می آوریم. برای شما معلوم است که در تحت حاکمیت این پرچم سفید و پرچم توحید که در این صرف لا اله الا الله محمد رسول الله حق شده است، یعنی غیر از خداوند دیگر هیچ معبودی نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله متعال است. به خاطر حاکمیت این پرچم، به خاطر حاکمیت کلمه توحید، هزاران فرزندان رشید این ملت بمها را در سینه های خود بسته کردند، اشغالگران را از این وطن راندند. به خاطر حاکمیت این توحید و نظام اسلامی تماما ملت افغانستان و فرزندان سلحشور این ملت در قدم اول بر علیه نظام اتحاد جماهیر شوروی که سرزمین افغانستان را اشغال کرده بود قیام کردند. به خاطر حاکمیت نظام اسلامی در آن زمان 1.5 میلیون فرزندان این ملت شهید شدند و میلیون ها در کشورهای همسایه و دور و نزدیک مهاجر شدند و میلیون ها فرزندان این ملت معلول و معیوب شدند. متاسفانه در آن زمان ملت افغانستان به خاطر حاکمیت یک نظام اسلامی و استقرار یک نظامی که ملت افغانستان به خاطر آن قربانی داده بودند موفق نشدند، ناکام شدند. و در این 20 سال اخیر که وقتی که سرزمین افغانستان با واسطه اشغالگران اشغال شد، هزاران حفاظ قرآن، هزاران علما و فرزندان صدیق و رشید این ملت بمها را در سینه های خود بسته کردند، به تانگ و به نیروهای اشغالگران حمله کردند تا اینکه استقلال وطن عزیز خود را به دست بیاورند و یک نظام اسلامی را در این سرزمین حاکم بسازند. الحمدلله امروز ما و شما به خاطر به اهتزاز در آوردن
این پرچم سفید و این پرچم توحید در اینجا با هم گرد هم آمدیم. این پرچم، این کلمه توحید به هر فرد این ملت تعلق دارد. این پرچم طالب و ملا نیست. همه ملت افغانستان، ملت مسلمان، ملت سلحشور، ملتی هستند که بعد از آمدن اسلام در این سرزمین تا به امروز به خاطر حاکمیت نظام اسلامی همیشه قربانی دادند. این پرچم کلمه توحید به همه ملت افغانستان تعلق دارد، به همه اقوام افغانستان تعلق دارد. برادران نهایت عزیز، امارت اسلامی افغانستان ویژن و خواست امارت اسلامی افغانستان در سرزمین افغانستان همی است که ما یک وطن، یک سرزمین مستقل آباد که حاکمیت این وطن به دست فرزندان این وطن باشد. د پلازمین په منځ کې تر ټولو نه په لوړه تپه د اسلامي امارت سپین بیرغ چې د توحید په کلمه باندې مزین ده د پورته کېدو په مراسمو کې مشرانو مجاهدینو تشریف راوړی ده او په دې مناسبت باندې دلته مجلس جوړ شوی چې دا د هېواد د خپلواکۍ، د امن، د یو موټیتوب او د مرکزی حکومت د استحکام یوه نښه او بیلګه ده. الله رب العزت چې له خپلو بندګانو سره کومې وعدې کړي دي هغه تل رښتینې کړي دي. حسن بیرغ رفی را پاندی ستړی ولسونه ترې زاریږي ښکلی پرې زمونږ کابل جان دی نن مو ارمانونه پوره کېږي واده سترخالد د لاس نشانه هسکا غاړه اوسه قدردانه واده سترخالد د لاس نشانه هسکا غاړه اوسه قدردانه تانا قربان شوی چې هر ځوان دی ګوره دسمالونه افغانستان اسلامی امارت افغانستان اسلامی امارت نعره تکبیر نعره تکبیر بیرغ د افغان دا منظر وکړه په مظلومو لاسونو بیرغ د افغان زاریږم نشانه ورپېږه په نازونو منې کنه
پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره